یو وخت پر یو ملک باندې یو سخي پاچا حکومت کاوه. هغه به د غریبانو هر قسم مدد کاوه. هغه پاچا د خپل ځان لپاره یو ښایسته محل هم جوړ کړی و. غریبا دغه د سونې سکې چې ما درکړې دا واخله او خپل یو کاروبار په سټارټ کړه. خدای دې وکړي چې ستا کاروبار پراخ شي. باچا سلامت، الله دې خوشحاله لره. ته ډېر سخي باچا یې. ته د غریبانو هر قسم کومک کوي، هر قسم مرستې ورسره کوي. ستا باچایي دې هر وخت الله قایمه لري. بیا د نورګی اکا په نامه باندې یو غریب بوډا کس چې ډیر زیات مسکین وي، د خوراک څښاک دپاره ورسره هیڅ هم نه وي او د پوره 2 ورځو نه یې ډوډۍ نه وي خوړلي، د باچا د محل خوا کې تیریږي. کله چې محل وویني نو د محل خوا ته ورشي او هلته د محل په دروازه کې یو سپاهي ولاړ وي او دی هم ورشي. ای بوډا ولې داسې خفه خفه را روان یې؟ معلومیږي چې ډیر زیات غریب یې. دلته څه غواړې چې راغلې ووایه. وروره زما نوم نورګی دی او زه ډېر زیات غریب یم. ما سره د خوراک څښاک هېڅ هم نشته. 2 ورځې کېږي چې ډوډۍ مې په سترګو هم نه ده لیدلې. ډېر زیات وږی یم. ستا کور چېرته ده؟ که لږ ډوډۍ دې راباندې خوړلې وای دعا به مې درته کړې وای. او دا محل د چا دی چې ته یې دلته تر مخ ولاړې؟ ډېر ښایسته محل نه دی؟ اوهو دته لا ګوره چې دا محل نه پیژني. ته دا محل نه پیژنې؟ دا د باچا سلامت دی. زموږ باچا ډیر زیات سخي دی. هغه د غریبانو او د مسکینانو هر قسم مرستې کوي، کومک ورسره کوي. زموږ باچا سلامت ډیر زیات سخي دی. ته څنګه دا باچا سلامت نه پیژنې؟ ته چېرته پاتې کېږې؟ چېرته اوسېږې چې زموږ د سخي باچا سلامت لا ناخبر یې؟ اوهو وروره زه خپلې لوږې داسې کړی یم ولاکه هیڅ هم درک راکوي، هیڅ هم نه پیژنم. د باچا سلامت د سخاوت نه مې اورېدلی وو، خو دا راته پته نه وه چې د باچا سلامت همدا محل دی. اوس که اجازت وي زه به باچا سلامت ته ورشم. کېدای شي چې لږ ډوډۍ راباندې وخوري. ډېر زیات وږی یم، په سترګو مې تیاره راځي. وروره ووایه ما پرېږدې او که نه زه به باچا سلامت ته ورشم. بیا سپاهي و نورګی اکا ته اجازت ورکړي چې ورسه باچا سلامت ته. هغه به ضرور تا سره مرسته کوي ځکه چې هغه د غریبانو او مسکینانو سره هر قسم مرستې او کومکونه کوي. تا سره به هم کومک وکړي. بوډا څوک یې چې زما دربار ته دې پیښه راوکړه؟ معلومیږي چې ډېر زیات غریب یې ځکه چې دلته ډېر زیات غریبان او مسکینان راځي او د مرستې غوښتنه کوي. یقینا به ته هم زمانه د مرستې غوښتنه کوي. ووایه څه دې پکار دي چې درله درې کړم؟ باچا سلامت، زما نوم نورګی دی. زه ډېر زیات غریب یم. ما سره د خوراک څښاک هیڅ هم نشته. 2 ورځې کېږي چې ډوډۍ مې نه ده خوړلې. ستا محل خوا کې تېرېدم. ما ویل راشه باچا سلامت ته ورشه، که لږ ډوډۍ راباندې وخوري. زه نور تا نه هیڅ هم نه غواړم، بس یوازې لږ ډوډۍ راباندې وخوره. زه بیا ځم. ډېرې زیاتې دعاوې به درته وکړم باچا سلامت. نورګیه ته مه خفه کېږه، ضرور به در باندې ډوډۍ خورم. دا راته ووایه چې غټه غوښه به خورې او که وړه، د چرګ غوښه به خورې او که د غوایه. خپل انتخاب په خپله وکړه. بیا دا ونه وایې چې د باچا سلامت د دربار نه په خالي خېټه راغلم. خېټه دې پیپل ډکه کړه او بیا لاړ شه زما د دربار نه. باچا سلامت، 2 ورځې کېږي چې ډوډۍ مې په سترګو هم نه ده لیدلې، نه مې ده خوړلې. خېټه مې بلکل تشه ده چې هر څه راباندې خورې راباندې ویې خوره. که غټه غوښه وي او که وړه، که وچه ډوډۍ وي هم خو راباندې ویې خوره. زه به ډېر زیات خوشحاله شم. خېټه کې مې بلکل منګکان چغې وهي. دا باچا که یو خوا ډیر زیات سخي وي بل خوا ډیر زیات ازمویناک یا تجربه کار هم وي. باچا سلامت غواړي چې په دې بوډا باندې اول یو کومه ازموینه وکړي. هغه ځکه چې باچا سلامت د ډیر وخت نه د داسې کس په تلاش کې وي چې هغه ډیر زیات صبرناک او سمجدار وي چې دی د ملک په باره کې د خلکو حال او احوال ترې وپوښتي، پوښتنې او مشورې ورسره وکړي او د ځان یو خوږ دوست یې جوړ کړي. نو ځکه دی په نورګی اکا باندې لومړی یو ازموینه وکړي. سپاهي او سپاهي، زما د خاص میلمه دپاره یو ښه شانداره ډوډۍ برابره کړه ځکه چې دا میلمه په ما ډېر زیات ګران دی او دی ډېر زیات وږی شوی هم دی. ډوډۍ برابره کړه او زرکې یې راوړه چې موږ یې وخورو. سپاهي ډېر زر دي د لاس مینځلو اوبه راوړې و چې زما په لاسونو باندې راتو کړه چې زه لاسونه ښه ومینځم او بیا به ډوډۍ وخورم. بیا یې زما د ګران میلمه په لاسونو باندې ورته وکړه چې هغه هم لاسونه ومینځي او بیا ډوډۍ وخوري. داسې لږ په قرار په آرام باندې زما په لاسونو اوبه راتویوه چې کپړې مې را لمدې نه کړې.
میلمه دا د اصفاهي زما لاسونه را ومینځل، اوس ته لاسونه ونیچه چې اصفاهي در ومینځي، ښه په آرام آرام او ښه یې ومینځه، بیا به ډوډۍ خورو. باچا سلامت د لاسونو د پرېمینځلو یوازې یو اکټینګ کوي، ځکه چې هلته نه کوم سپاهي وي نه کوم بل څوک چې د لاسونه ور پرېمینځي. نورګی اکا هم حق حیران پاتې وي چې دلته خو هیڅوک هم نشته چې د لاسونه ور مینځي. هغه ډیر زیات وډار شي چې د باچا سلامت په دې کې څه چل دی. بیا د یری د لاسه نورګی اکا هم لاسونه یو د بل سره ومږي چې زه هم لاسونه پرېمینځم. باچا سلامت چې کله د لاسونو د پرېمینځلو اکټینګ وکړي، بیا د ډوډۍ د خوړلو اکټینګ شروع کړي. لاس یې ور ښکته راوړي لکه دسترخوان ته چې یې ور وړي، بیا یې خولې ته یوسي څنګه چې ډوډۍ خوري. داسې معلومیږي لکه په رښتیا ګونی چې باچا سلامت ډوډۍ خوري. هغه وا نورګی اکا ته هم ووایي چې ډوډۍ خوره ډیره ده او ښه په مزو مزو باندې یې خوره. نورګی اکا هم د یری د لاسه د باچا سلامت ورته را اکټینګ شروع کړي، لاس ښکته یوسي او بیا یې خولې ته یوسي، داسې ظاهریږي لکه ډوډۍ چې خوري. نورګیا ډوډۍ خو دې وخوړه، موړ شوې او که نه خېټه دې پې ډاکه کړه او که نه نوره درته راوغواړم او که بس ده که نه یې موړ شوی نو نوره ډوډۍ به درته راوغواړم. ووایه نورګیا. نه باچا سلامت، ډېر زیات موړ شوم. دومره ډوډۍ ما په ټول ژوند کې نه ده خوړلې، څومره چې مې ستا په دربار کې وخوړه. نوره ډوډۍ مې نه ده پکار، خېټه مې بلکل ډکه شوه، نوره ډوډۍ نه پکې ځایېږي. باچا سلامت، که ستا اجازه وي اوس به زه ولاړ شم. د باچا سلامت په دې مسخرو سره نورګی اکا ډیر زیات یریدلی وي. دی وایي چې باچا سلامت کوم چل در باندې کوي، نو ځکه دی غواړي چې د باچا سلامت تر دې چل مخکې ځان د باچا سلامت د دربار نه وباسه. چې باچا سلامت کوم چل در باندې کوي ته د دربار نه وتلی یې. نورګیا پوره نیمه ګنټه کېږي چې زه په تا باندې د ډوډۍ د خوړلو مسخرې کوم او ته یې برداشت کوې. په لوږه کې انسان یو منټ هم د چا مسخرې نشي برداشت کولی او ته زما مسخرې برداشت کوې. ډېر صبرناک انسان یې چې خفه نه شې. زه تا نه معذرت غواړم، ما په تا یو ازموینه کوه، هغه ځکه چې زه د ډېر وخت نه د یو داسې صبرناک انسان په تلاش کې وم لکه ته چې یې، چې د ملک په باره کې اختنې پوښتنې او مشورې ورسره وکړم. اوس ته زما ډېر خوږ دوست دی، اوس به زه په تا باندې د روغتیا ګونې ښه شانداره ډوډۍ خورم. بیا نو باچا سلامت یو ښه شاندار دسترخوان برابر کړي چې په هغه کې هر قسم غوښې، وریجې، بریاني، هر څه پکې وي. باچا سلامت په نورګی اکا باندې ښه ډېره ډوډۍ وخوري، هغه ښه په موړ کړي او بیا یې د ځان یو ښه ملګری جوړ کړي، یو ښه دوست یې جوړ کړي چې د ملک په باره کې اختنې پوښتنې او مشورې ورسره وکړي. نورګیا دسترخوان ټول ډک دی، ښه پول یې وخوړه او ځان ښه پې موړ کړه چې بیا ونه وایې چې د باچا سلامت د دربار نه په خالي خېټه راغلم. وخوره ډوډۍ وخوره، ښه په مزو مزو یې وخوره. باچا سلامت، ستا یو جهان مننه کوم چې دومره خوراک دې ماله برابر کړو. اول خو دې زه ډېر زیات ویرولم. مال باچا سلامت دا څه چل کوي چې د مړۍ د خوړلو مسخرې په تا کوي. ډېر زیات یېرېدلی وم، غوښتل مې چې زر تر زره ستا د دربار نه ځان وباسم. زه تا نه ډېر زیات وډار سوم. مال چې دا څنګه چل دی چې دومره سخي باچا دی ما سره داسې چل وکړي. اوس به زه ښه ډوډۍ وخورم. بیا نورګی اکا په ډوډۍ پیل وکړي او ځان ښه پول پې موړ کړي. ګرانه دوسته، دې کیسې څخه ما او تا ته کوم سبق میلاو شو دا به ته ماته په کمنټ سیکشن کې ولیکې. محترمه دوسته، که زموږ د کیسو څخه دې خوند اخیستی وي او دا رقم نورې کیسې اورېدل غواړې نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړه. تر بلې کیسې راوړلو پورې د لوی الله په امان خپل ځان ډېر زیات